د حکمت میوه. ایوې ښځې د حکمت د ونې د موندلو او د هغې د میوې د خوړلو هوس وکړ. یوه رسېدلې سړي ته ورغله. پوښتنه یې ورنه وکړه، دا میوه څنګه پیدا کړم چې سمدستي د حکمت څښتنه شم؟ رسېدلې سړي ورته وویل، تر ټولو ښه لاره دا ده چې اوږده موده زما شاګردي وکړې، او که داسې نه کوې نو د سفر موزې په پښو کړه، په ټوله دنیا کې وګرځه، آخر به د حکمت میوه ومومې. ښځه یوه بل رسېدلې ته ورغله. هغه هم هغه څه ورته وویل چې لومړی کس ورته ویلي وو. ښځه مختلفو سیمو ته لاړه او ټولو هغو کسانو ته ورغله چې رسېدلي وو او په پوهه او حکمت مشهور وو. ټولو د لومړي کس خبره ورته وکړه. ښځې لټون ته ادامه ورکړه او چې پوره 13 کاله یې په سفر او لټون کې تیر شول، یوه باغ ته ورسېده چې د حکمت ونه پکې ولاړه وه او نوراني میوه یې له څانګې راځړېدله. ښځې په حیرانۍ سره ولیدل چې همغه لومړی رسېدلی کس د ونې په څنګ کې دی. ښځې ورته وویل، ولې دې په همغه لومړي ځل نه راته ویل چې د حکمت د ونې ساتندوی ته یې؟ رسېدلی کس ورته وویل، په هغه وخت کې مې که درته ویلي وای چې د حکمت میوه دومره موده صبر غواړي، زړه ته دې نه لوېدل. دغه ونه هر 13 کاله او 13 ورځې پس یو ځل میوه کوي. لوی صوفي شبلې څخه چا پوښتنه وکړه چې له چا دې زده کړه وکړه؟ د ځواب ورکړ، له یوه سپي. یوه ورځ مې د سیند په غاړه یو سپی ولید چې د تندې له لاسه مرګ ته نږدې و، خو چې هر ځل به یې وغوښتل چې اوبه وڅښي وبه ویرېد، ځکه په اوبو کې به یې خپل عکس ولید او هغه به یو بل سپی ورښکاره شو. سپي بالاخره د ویرې پروا ونه کړه، سیند ته یې ودانګل، هورې یې عکس ورک شو او پوه شو چې د ویرې سبب دی پخپله و. د سیند په منځ کې هغه خنډ ختم شو چې د سیند په غاړه د او د غوښتنې ترمنځ ولاړ و. شبلې زیاته کړه، زه هم چې ځان ته ور ننوتم پوه شوم چې زما او هغه څه ترمنځ چې غواړم یې بل څه نه بلکې زه پخپله خنډ یم. ما د دې سپي له چلنده حقیقت زده کړ. واقعیت ومنه. یوه ورځ بهاودین نقشبند د بخارا د ښار په لوی میدان کې له خپلو مریدانو سره روان و چې یو نابلده ملنګ را پیدا شو. دغه سړی ملامتي صوفي و، یعنی هغه کس چې ځان په لوی لاس پړ او ملامت ښیي. بهاودین نقشبند د صوفیانو له دود سره سم پوښتنه ورنه وکړه، له کومه ځایه راځې؟ ملنګ په داسې انداز لکه څوک چې د چا په خبره پورې خاندي په موسېدلو شونډو ځواب ورکړ، نه پوهېږم. د بهاودین ځینو مریدانو ته چې د ملنګ په خبره کې بې احترامي ښکاره شوه یو بل ته سره وکتل. بهاودین بله پوښتنه ورنه وکړه، چېرته روان یې؟ ملنګ ځواب ورکړ، هېڅ نه پوهېږم. بهاودین درېیمه پوښتنه وکړه، خیر څه ته وایي؟ دغه وخت ګڼ کسان په دوی راټول شوي وو. ملنګ د بهاودین د پوښتنې په ځواب کې وویل، نه پوهېږم. بهاودین ورته وویل، شرط څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هېڅ نه پوهېږم. بهاودین ورته وویل، حق څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما ګټه پکې وي. بهاودین بیا وپوښتل، باطل څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما تاوان پکې وي. راټولو خلکو چې د ملنګ ځوابونو بې حوصلې کړي وو ملنګ پسې واخیست او هغه په یوې داسې خوا روان شو چې د سیمې د خلکو په پوهه کوم ځای ته نه رسېدله. بهاودین نقشبند راټولو خلکو ته وویل، سادهګانو، د پوهولو چې موږ اکثره هم داسې یو. د په لوی لاس ځان هماغسې ناخبر وښود لکه موږ چې په ورځني ژوند کې یو. د سقراط ارمان. سقراط ته له اعدام کېدلو مخکې وویل شول چې
په زړه کې د کوم ارمان پاتې دی؟ د چې ټول عمر خلکو ته په لارښوونه تیر کړی وو، پوښتونکو ته وویل بس دغه ارمان مې په زړه پاتې دی چې د اتن ښار لوړې غونډۍ ته ختلی او خلکو ته مې ویلي وای چې ای خلکو د عمر تر ټولو خواږه وختونه د سرو او سپینو په ټولولو تیروئ، خو د خپل اولاد سمې روزنې ته چې دغه سره او سپین حقوق ته پاتې کیږي پام نه کوئ. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a